راز پخت و پز با حمایت روبه باختر. روبه باختر نتیجه سالها تلاش و عشق و کشاورزی است. و مسالجات دیگه حکیمی مساله خوند، رنگ او روغتیا یو ځای. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیک هیله، احترامات میومانه درنې لیدونکو، په دې هیله چې جوړ روغ د صحت او عافیت جامې برتن وي. دا د یو ځل بیا د وطن تلویزیون څخه د پخلي راز خپرونه لیدونکي یاست او زه ستاسې کوربه میرویس امیر یم. په نن خپرونه کې مونږ د تقسیم اوقات له مخې نه مونږ نن اشپزۍ کې د چرګ قورمه لرو. البته یوازې سینه پکې پخوو، یوازې د سینې نه مونږ استفاده نن کړې ده. مخکې دې چې راسو خپله خپرونه شروع کړو، خپله اشپزي شروع کړو، راځو لومړی له خپلو سپانسر کوونکو څخه مننه کوو. باختر روب خوند او ذایقه وطني تولیدات دي او تاسو کولی شئ چې استفاده ترې وکوئ. نن به موږ هم په خپرونه کې استفاده کوو چې څه ډول کیفیت او مزه لري. راځو خپله خپرونه یا هم خپله اشپزي سټارټ کوو. لومړي سر کې مواد لازمه چې موږ چې ضرورت لرو، روغن هم قدر ضرورت ته، ترڅنګ هم روب چې په جوش اوبو کې دوه قاشوغې که چېرته په جوش اوبو کې مونږ لږ واچوو، هغه ته لږ مایع کړو، ښه راځي. بانجان رومي هم قدر ضرورت ده، ورسره پیاز ده، سیر ده چې ما مخکې دا ټول ماشین کړي دي، ورسره هم ګشنیز او مرچ تازه ده. ترڅنګ مونږ په مسالجاتو کې نمک ده او زردچوبه، همدارنګه له رنګ شیرین هم څنګه د استفاده کوو چې په دې کې له حکیمي مسالې څخه هم مونږ مننه کوو چې حکیمي مساله هم خوند او ذایقه لري او تاسو کولی شئ په هر ډول خوړو کې ترې استفاده وکوئ. غوړي سره شول، پیاز اچوو، پیاز هم دغومره بسنه کوي. پیاز شروع کېدونکی دی. راځو وږه چې مخکې ماشین سوې ده اضافه کوو. وږه د دې لپاره لږ له پیازو نه وروسته ورچوو تر څو ونه سوځېږي، ځکه د وږې پخول نسبت پیازو ته اسان دي. د پیازو وږې سره کېدلو څخه وروسته موږ لومړی غوښه اچوو تر څو غوښه له پیازو د وږې سره حل شي او خپل ځاني بوی له لاسه ورکړي. پیاز او وږه تر څو ښه سره شي، تر څو غوښه خپل ځاني بوی له لاسه ورکړي. ګاز لږ ټیټوو تر څو پیاز ونه سوځي. راځو غوښه یا هم د چرګ سینه چې مخکې له مخکې مونږ مینځلې ده اضافه کوو. غوښه مو اضافه کړله، غوښه د څو دقیقو لپاره په پیازو کې پرېږدو تر څو هغه خپل بوی د وږې په وسیله له لاسه ورکړي.
دوستانو د چرګ غوښه معمولا له ځان سره یو ډول سوړ بوی لري. د دې لپاره باید هغه په پیازو وږي سره په غوړیو کې لومړی سره شي تر څو هغه خپل بوی له لاسه ورکړي. د 2 دقیقو یا هم 3 دقیقو لپاره د دې سر پټوو تر څو حل شي. د 2 دقیقو یا هم 3 دقیقو لپاره د دې سر پټوو تر څو حل شي. زه وګورو چې غوښې خپل بوی له لاسه ورکړی دی که نه. بالکل غوښې خپل ځاني یا هم سوړ بوی له لاسه ورکړی دی. اوس لومړی نور مواد اضافه کوو. لومړی راځو بانجان رومي چې مخکې په ماشین باندې میده شوي دي. که چېرته غواړئ چې بانجان رومي اوبه وکړي نو یا هم اوبه وچکي، مالګه هم ورسره لومړی اضافه کوو. بانجان رومي هم دومره بسه نه کوي. راځو هم زردچوبې ته دوه قاشوغې چای خوري زردچوبه اضافه کوم. رنګ شیرین تر څو هغه رنګ بوی ښه راشي. راځو لومړی حکیمي مساله چې زموږ د خپرونې سپانسر کوونکی هم ده. تاسو کولی شئ حکیمي مسالې څخه په هر ډول پخلي کې استفاده وکړئ، لکه کباب، مایچه، په ټولو بخشو کې استفاده کوئ. دوی هر ډول مسالې لري. نن موږ هم ترې استفاده کوو، وګورو چې دوی خوند و ذایقه څومره ده. مالګه هم 2 قاشوغې چای خوري. د حکیمي مسالې د قرمې مسالې څخه هم استفاده کوو. حکیمي مساله تاسو کولی شئ د حکیمي مسالې له په بریاني کې، په روش کې، کباب، په ټولو کې استفاده ترې کولی شئ. بوی تر څو حل شي. راځو ګشنیز اچوو. د دې لپاره ګشنیز وروسته اچوو چې خپل رنګ خور نه کړي یا هم تور نه شي. تازه مرچ، د 2 دقیقو لپاره هم پرېږدو تر څو مساله جات او بانجان رومي حل شي. بیا هم دوستانو خدای راشه زه ګورو چې مساله جات همدارنګه رومي حل شوي دي که نه.
د چرګ غوښه کې معمولا لومړی باید غوښه په پیاز او اوږه یا هم سیر کې سره شي تر څو هغه خپل ځاني بوی له لاسه ورکړي. اوس هم راځو روب اضافه کوو، باختر روب چې خوند او ذایقه له دوی سره او نن به موږ هم تجربه کوو وګورو چې څومره ذایقه لري. باختر روب وطني تولیدات ده، تاسو هم کولی شئ ترې استفاده وکوئ. لږ نور دانه هم ورکوو تر څو بانجان رومي او روب حل شي. تاسو وینئ دوستانو چې لواب ډېر مزهدار او سور رنګ شول. دا ټول د باختر روب برکت ده. باختر روب وطني تولیدات، تاسو هم کولی شئ په هر ډول خوړو کې ترې استفاده وکړئ. لږ اوبه نورې هم اضافه کوو تر څو غوښه په کومه اندازه نرمه شي. د 15 یا هم تر 18 دقیقې پورې درته دم ورکوو. دوستانو نور زموږ قورمه آماده ده. یوازې د 15 یا هم 18 دقیقو لپاره درته دم ورکوو تر څو غوښه نرمه شي. ښه درنو لیدونکو وخت پوره ده، راځو ګورو چې زموږ پخلی اماده شوی ده او که نه. بلکل به اماده وي. تاسو وینئ چې د باختر روب او حکیمي مسالې په قورمې باندې څومره تاثیر کړی ده. رنګ هغه لواب یې څومره خوندور راغلی دي. وګورو چې خوند یې هم همداسې ده و که نه. ښه لیدونکو تاسو وګورم چې د قورمې رنګ خو ډېر خوندور راغلی ده. وګورو چې خوند یې هم همداسې مزهداره ده او که نه. ښه درنو دوستانو وګورو چې زموږ د خوړو خوند څنګه شوی ده. به دوستانو واقعا هم چې باختر روب له وطن تولید د وطن ویاړ یو له هغو روبونو څخه ده چې موږ کولی شو په هر ډول اشپزي په هر ډول دې کې ترې استفاده وکړو تر څو زموږ د دیګ رنګ او خوند ښه کړي. همدارنګه حکیمي مساله هم کولی شئ تاسې په هر نوع دیګ کې، که هغه په کباب کې وي، که هغه په بریاني کې وي، که هغه په قورمه کې وي، په هر ډول کې تاسې ترې استفاده کولی شئ تر څو د خوړو رنګ، کیفیت او خوند ښه کړي. دوستانو راځو د خپرونې لنډیز ته. په نن خپرونه کې تاسو وکتل چې موږ د چرګ قورمه مساله اماده کړله چې یوازې د سینې له غوښې څخه موږ استفاده وکوله تر څو هغه قورمه خوندوره او مزهداره شي. په دې قورمه کې تاسو لکه څنګه چې مو وکتل موږ کولی شو ډېر اسان او ایزي خواړه دي. که تاسو مثلا عجل میلمه ولرئ کولی شئ له هغه څخه په ډېرو اسان شروع کې په لنډه طریقه هم په کم وخت کې اماده کړئ. نو تر دې دمه دا چې موږ سره پاتې شوئ د خپرونې تر اوسه شیبو له تاسو څخه مننه کوم. تر بیا چې زه میرویس امیري ستاسې په دغه حضور کې حاضرېږم، تاسې په لوی او مهربانه خدای سپارم. ادب مو مل شه. راز پخت و پز با حمایت روب باختر. روب باختر نتیجه سالها تلاش و عشق و کشاورزی است. و مسالجات دیگه حکیمی. حکیمی مساله خوند، رنگ او روغتیا یو ځای.